عجب وحشت و په دنیا کې تورتم خور په هر خوا کې کله محترمو اوریدونکو ستاسو پام راوړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د سید عالم صلی الله علیه وسلم د سپیڅلو مسکاو و خپرونو ته کله څرګند چې مصطفی شو ټول جهان رڼا شو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د خوش پیغمبر خوږې مسکاوې. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کله چې د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه نه خبره اوري نو رسول الله په هغې باندې مسکی کیږي او په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي، مبارک غاښونه یې لکه واورې غوندې سپین ځلیږي. حضرت حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي چې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه به چې کله هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیدلو نو رسول الله ته به د اطاعت او فرمانبرداري سر ښکته کوه، رسول الله سره به معانقه کوله. په یوه موقع باندې حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وړاندیز وکړه چې یا رسول الله تاسې ما ته هر حکم هم وکړئ، زه به په سر سترګو منم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده منونکې خبره واورېده نو ویې او مبارک غاښونه یې له مسکا سپین وبرېښېدل. طلحه رضی الله تعالی عنه لا تر دې دمه ځوان و. د ده په دې خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم طلحه رضی الله تعالی عنه ته حکم وکړ چې لاړ شه او خپل پلار دې ووژنه. طلحه رضی الله تعالی عنه چې دا خبره واورېده سمدلاسه پاڅېده او د کور په لورې روان شو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم پر ځای کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ده دا کار ولید نو سمدلاسه یې بیرته راوغوښت او ورته ویې فرمایل زه د خپل ولي غوڅولو لپاره نه یم راغلی بلکې زه الله رب العزت خپل ولي او ریښو مضبوطولو لپاره رالیږلی یم. دا زما له لورې پر تا باندې یوه آزموینه او امتحان و. د ژوند په وروستیو شیبو کې چې طلحه بن برا رضی الله تعالی عنه ناروغ شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې پوښتنې ته تشریف یووړ او رسول الله وفرمایل ښایي چې طلحه رضی الله تعالی عنه مرګ ته نږدې شوی وي، تاسې خلک ما د ده له مرګ څخه خبر کړئ چې زه یې جنازه ادا کړم. خو طلحه رضی الله تعالی عنه د مرګ پر وخت خلکو ته وصیت کړی و چې هر کله زه مړ شم نو ما سمدلاسه ښخ کړئ او د خپل رب سره مې ژر ملاقات په برخه کړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته زما د مړینې خبر مه ورکوئ ځکه چې د ده د راتګ په لاره کې یهودیان اوسیږي، داسې نه چې زما له امله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کوم زیان ورسیږي. تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د مرګ خبر سهار پر وخت ترلاسه شو. حال دا چې د طلحه رضی الله تعالی عنه کفن او دفن د شپې پر وخت ترسره شوی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ته تشریف راوړ او په ولاړې دا دعا وفرمای ای الله طلحه ته په داسې وخت کې خپل ملاقات ور په برخه کړه چې هغه ستا په لورې ګوري او خاندي خوشحاله وي او تاسې د هغه لورې ته ورګورئ او خاندئ او خوشحاله یاست. الله رب العزت دې موږ ته همداسې ژوند نصیب کړي په دنیا کې چې په آخرت کې هم کله الله سره ملاقات نصیب کیږي موږ خپل رب ته ګورو او خاندو خوشحاله یو او خپل رب زموږ او تاسو نه راضي وي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله تعالی عنه خبره اوري نو رسول الله مسکی کیږي او په مبارکو شونډو یې مسکا خپریږي. ابن کثیر لیکي چې حضرت عبدالله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه فرمایي چې د خیبر په جنگ کې ما ته د وازدې یوه کڅوړه په لاس راغله
ما هغه کڅوړه په خپل تخر کې راونیوله او په زړه کې مې دا ونګېرله چې نن ورځ به له ما پرته بل هیڅ چاته دومره قیمتي شی په لاس نه وي ورغلی. کله مې چې دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دا خبرې واورېدلې، خو ما ته د دې په اړه معلومات نه و. کله چې زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لور پام شو نو رسول الله وخندل او له مسکا څخه یې سپین او مبارک غاښونه د مرغلرو په څیر وبرېښېدل. د رسول الله په مبارک شونډو مسکا خپره شوه چې هغه زموږ لپاره د ترحم او د شفقت یو لوی نظر و. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پر اسلام راوړلو مسکی کیږي او خاندي. همدارنګه حضرت خالد بن ولید فرمایي چې له دې څخه وړاندې ما خوب لیدلی و چې له یوې تنګې او ورانې سیمې څخه د سرسبزې سیمې او پراخه ښار لور ته ورځم. ما د اسلام د منلو لپاره د مدینې د تګ هوډ وکړ. د برابري خبره وه چې زه په لاره کې د دوه نورو کسانو عثمان بن طلحه رضی الله تعالی عنه همدارنګه عمرو بن عاص رضی الله تعالی عنه سره هم مخ شوم او موږ درې واړه یو ځای د مدینې ښار ته داخل شو. حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه فرمایي چې موږ درې واړو خپلې سورلۍ په یو ځای کې ودرولې. یو چا زموږ د راتللو په اړه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ له راتګ څخه خبر شو نو ویې فرمایل نن مکې معظمې خپلې د زړه ټوټې زموږ لور ته راوغورځولې. خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې په لاره کې زما ورور هم زموږ سره یو ځای شو او موږ ټول په بیړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې حاضر شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم نو ویې خندل. ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې ډول سلام ووایه السلام علیک یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرې خوشطبعي او مسکېدلې بڼه زما د سلام ځواب راکه. ما ورته وړاندیز وکړه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زه ګواهي ورکوم چې له الله تعالی پرته بل څوک معبود نشته او دا ګواهي ورکوم چې محمد د الله په حق رسول او بنده دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل رانږدې شه. بیا یې داسې وفرمایل ټولې ستاینې او تعریفونه یوازې د هغه ذات لپاره دي چې هغه تاسې ته د اسلام منلو توان در په برخه که. زه پوهېدم چې تاسو یو هوښیار شخص یاست او ما ته دا هیله وه چې ستا عقل او ستا هوښیارتیا به او تاسې ته به ستاسو هوښیارتیا د نیکې لارې لارښوونه کوي. نو کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه نه دا خبره اوري چې السلام علیک یا رسول الله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر په خوشطبعي او مسکېدلې بڼه حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته ځواب ورکوي چې د رسول الله هغه خندا او هغه مسکا په هغو باندې دومره اثر اچوي چې هغوی ټول د اسلام په مقدس دین باندې مشرف کیږي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه پر اسلام راوړلو مسکی کیږي او خاندي. د ترمذي حدیث ده. هغه فرمایي چې حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه فرمایي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شوم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې په مسجد نبوي کې تشریف درلود. خلکو چې زه ولیدم نو ویل دا عدی دی. عدی رضی الله تعالی عنه زیاتوي چې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دربار کې په ناڅاپي ډول پرته له کوم خبر راننوتم. زما سره کوم امن لیک هم نه و. کله چې خلکو زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې وړاندې کړم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زما لاس ونیوه. عدی رضی الله تعالی عنه فرمایي له دې څخه وړاندې ما ته دا خبر ترلاسه شوی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و ما ته امید دی چې الله رب العزت به یوه ورځ د عدی لاس زما په لاس کې راکوي.
عدي رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه ولیدم سمدلاسه پاڅېده. په همدې وخت کې یوه میرمن راغله چې په غېږ کې ورسره یو کوچنی زوی و. هغې وړاندیز وکړي ای د الله رسوله زه له تاسې سره ډېر ضرور کار لرم. د میرمنې د خبرې په اورېدلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې میرمنې سره د باندې ووت او د هغې اړتیا یې ورپوره کړه. لږ ځنډ وروسته یې بېرته تشریف راوړه او بیا یې زما لاس په خپل لاس کې ټینګ ونیوه او له ځان سره یې کور ته بوتلم. یوې وینځې د ناستې لپاره یوه بستره وغوړوله. رسول الله په هغې بسترې کېناست او زه هم ورسره په بستره او په توشک باندې مخامخ کېناستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر ټولو وړاندې د الله رب العزت حمد او ثنا بیان کړه او بیا یې وفرمیل ای عدي کوم شی د اسلام پر منلو او یوازې د یو الله رب العزت له معبود ګڼلو څخه منع کوي؟ آیا له الله تعالی څخه پرته بل معبود شته؟ عدي بن حاتم رضی الله تعالی عنه فرمایي ما رسول الله ته ځواب ورکړ نه له الله تعالی پرته بل معبود نشته چې موږ د هغې عبادت وکړو. عدي بن حاتم فرمایي بیا مو تر ډیره سره خبرې اترې وکړې. له دې وروسته راته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل آیا ته د الله اکبر له ویلو څخه تښتې؟ آیا ستا په پوهه کې له الله تعالی څخه پرته بل لوی شی شته دی؟ ما ځواب ورکړ نه د الله رسوله د الله اکبر له ویلو څخه هم نه تښتم او زما په پوهه کې له الله رب العزت څخه پرته بل لوی شی هم نشته دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل په یهودیانو د الله تعالی قهر نازل شه او عیسویان تر ټولو ستر ګمراهان دي. ما ورته وړاندیز وکړه زه د حنیف دین پیروي کول غواړم. حنیف دین د چا دین و؟ د ابراهیم علیه الصلاة وسلام د محمد رسول الله دین چې هغه د باطل نه مایل و حق طرف ته. عدي رضی الله تعالی عنه فرمایي کله چې ما دا خبره وکړه ما ولیدل چې د دې خبرې په اورېدو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک مخ له خوشحالي او مسکا څخه د برېښنا په څیر وځلید او له هغې وروسته یې زه د یو انصاري سره میلمه کړم او د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شوم. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق ول. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا وه چې د هغه مسکا به په چا پرېوتله بیا به د هغه غلام جوړېده. یا الله خپل دیدار او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار زموږ په نصیب که چې هغه موږ ته په مسکی شي او موږ د هغه د نظر د رحمت او شفقت لاندې ژوند تیر کړو. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت کعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه پر اسلام باندې مسکی کیږي او خاندي. د ابن هشام سیرت لیکي چې کعب بن زبیر یو مشهور شاعر و. د شرک په دوران کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر ضد ډیر اشعار ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د مکې مکرمې د فتح پر موقع د هغه څو کسانو وینه مباح ګڼلې وه او فرمایلي و چې دا کسان تاسې ته که په هر ځای کې په لاس درشي ویې وژنئ. په دې ډله کې کعب بن زبیر هم ګډون درلود، هغه پکې هم شامل و. د مکې د فتح په ورځ کعب بن زبیر وتښتېده. څه موده وروسته مدینې ته راغی، بخښنه یې وغوښته او اسلام یې قبول که. بیا یې له هغې وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ستاینه کې خپله مشهوره قصیده ویله چې دا قصیده د بانت سعاد په نوم مشهوره ده. د کعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه په اسلام راوړلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر خوشحاله شو او خپل یو څادر مبارک یې په ورین تندي او زړه راښکونکې مسکا سره کعب بن زبیر رضی الله تعالی عنه ته په هدیه او په ډالۍ کې ورکړ. هغوی به چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا ته وکتل بیا مجال نه و چې هغوی هغه ته د غلامي سر ښکته نه کړي. نور به مو واورو قدرمن اورېدونکو خو د یوې دمې نه وروسته. د خوشحالۍ یوه فضا شوه خپره، د جهالت د تور ټغر ټولېدی هم پر زمین هم پر سما شوه خپره. ملاوي د ظلم استبداد ماتې شوې، هم د نمرود هم د شداد ماتې شوې. ملاوي د ظلم استبداد ماتې شوې، هم د نمرود هم د شداد ماتې شوې. د کفر تور دستور کالا شو، کله څرګند چې مصطفی شو.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت عکرمه رضی الله تعالی عنه په اسلام راوړلو سره مسکی کیږي او خاندي. د بخاري حدیث دی. همدارنګه د ابن هشام سیرت هم لیکي د مکې د فتح په ورځ چې د قریشو او کفارو ملا ماته شوه او مخ پر شا وتنبېدل نو زیاتره خلکو اسلام قبول که، خو په قریشو کې ځینې متعصبه کسان ول چې اسلام یې قبول نه که بلکې بلې سیمې ته وتښتېدل. په دې تښتېدونکو کې عکرمه هم ګډون درلود. عکرمه د یمن په لورې وتښتېده او د هغې میرمن مسلمانه شوې وه، نو هغه د نبي علیه الصلاة وسلام څخه د خپل خاوند د امن او سلامتیا غوښتلو په لټه کې راووته. کله چې عکرمه د یمن په یوې بیړۍ کې د تګ لپاره کېناست نو د سلامتیا د غوښتلو لپاره یې د لات او عزا بتانو نارې پورته کړې. نو خپلو ملګرو یې ورزیاته کړه دلته زموږ لات او عزا په کار نه راځي، دلته یوازې یو الله په کار راځي. په عکرمه باندې د ملګرو دې خبرې ډیر سخت اغیز وکړه، نو په ډیر جوش سره یې وویل که په دریاب کې یو الله وي نو په وچه کې هم هماغه یو الله وجود لري، نو بیا زه ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګ ته نه ورستنیږم او د الله په وحدانیت باندې اقرار نه کوم. په همدې موقع باندې د عکرمه میرمن هم د دریاب غاړې ته راورسېدله. هغې خپل خاوند ته ورغږ که او ورزیاته یې کړه چې زه تا ته د یو داسې سړي له څنګه راغلی یم چې د ټولې دنیا له انسانانو څخه ډیر غوره او زړهسواندی انسان دی. زه د هغه له لورې ستا د ځان د امن غوښتلو لپاره راغلی یم. عکرمه چې د خپلې میرمن دا خبره واورېده بیرته مکې ته راستون شو. په همدې موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکې مکرمه کې تشریف درلود. کله چې عکرمه ولیده نو له خوشحالي څخه یې منور مخ مبارک وځلید او د مرحبا یا الراکب المهاجر په الفاظو سره یې هغه ته هرکلی ووایه په خیر راغلی ای سپور مهاجره. عکرمه وړاندیز وکړه آیا تاسې ماته امان راکړی دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل هو تاسې له همدا نن ورځې په امن کې یاست. عکرمه چې دا ډول رحم او زړهسواندی ولید نو له پښیمانتیا یې سر ښکته که او ویې ویل اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. زه ګواهي ورکوم چې پرته له یو الله بل معبود نشته او ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله تعالی په حق رسول او بنده دی. نو کله چې عکرمه رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخامخ کیږي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکو شونډو باندې مسکا خپریږي او ورته وایي چې مرحبا یا راکب المهاجر. نو عکرمه ته بل مجال نه پاتې کیږي چې غیر د دینه د اسلام په مقدس دین باندې مشرف شي. همدارنګه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت سلمه رضی الله تعالی عنه په بیعت کولو باندې مسکی کیږي او خاندي. د ابن کثیر تفسیر لیکي چې حضرت سلمه رضی الله تعالی عنه فرمایي موږ چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای د حدیبیې مقام ته ورسېدو نو زموږ شمیر 1400 تنه و. موږ په یو ځای کې دیره شوو او پړاو مو واچوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول کسان د بیعت اخیستلو لپاره راوبلل. حضرت سلمه فرمایي چې ما د لومړۍ ډلې سره تر ټولو وړاندې د یوې ونې لاندې له رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل راشه سلمه بیعت وکړه. ما ورته وړاندیز وکړه ای د الله تعالی رسوله ما بیعت کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمیل بیا بیعت وکړه. حضرت سلمه فرمایي ما بیا له سره بیعت وکړه او نورو خلکو هم په پرله پسې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوه. بیا چې کله وروستۍ ډله د بیعت کولو لپاره راوړاندې شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمیل ای سلمه راشه بیعت وکړه. څومره ښکلی انداز به و، څومره ښکلې فضا به وه. دا شرف او دا عزت او دا نعمت الله صحابه ته ور په برخه کړی و. نو بیا راته رسول الله آواز کوي ای سلمه راشه بیعت وکړه. ما ورته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله ما په وړاندینۍ او منځنۍ ډله کې بیعت کړی دی. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته بیا وفرمیل راشه بیا بیعت وکړه. تر دې چې ما په دریم ځل هم بیعت وکړه. له دې وروسته راته رسول الله صلی الله علیه وسلم د تورې یو تیکی او پوخ ډالۍ که. هغه پوخ کې چې توره ایښودل کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته هغه ډالۍ که او هدیه کې راکړه.
له دې پیښې څخه وروسته یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم زما نه پوښتنه وکړه ای سلمه هغه تیکی دې څه که؟ ما ورته وړاندیز وکړه ای د الله رسوله ما هغه پوښ عامر ته ورکه. هغه زما سره په یوه لاره کې مخ شه چې هغه څاروي څرول. سلمه فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زما دا خبره واوریده نو له مبارکو غاښونو یې زړه راښکونکې مسکا راووته او بیا یې راته داسې وفرمیل ستا مثال د یو داسې سړي په څیر دی چې دا دعا وکړي ای الله زه له تا څخه خوږ ملګری او حبیب غواړم چې زما له ځانه هم را باندې ګران وي. بیا چې کله ورته هغه ملګری او حبیب په لاس ورشي نو هغه بیا بل چاته په ډالۍ کې ورکړي. حضرت سلمه فرمایی چې کله ما رسول الله ته دا خبره وکړه چې هغه د تورې پوښ او هغه تیکی ما حضرت عامر ته ورکه نو له مبارکو غاښونو یې زړه راښکونکې مسکا راووتله او بیا یې راته داسې وفرمیل ستا مثال د یو داسې سړي په څیر دی چې دا دعا وکړي الله زه له تا څخه خوږ ملګری او حبیب غواړم چې زما له ځانه هم را باندې ګران وي. بیا چې کله ورته هغه ملګری او حبیب په لاس ورشي نو هغه بیا بل چاته په ډالۍ کې ورکړي نو تا ته هم داسې شی په لاس درغلي ول او تا هغه واخیسته بل چاته دې په ډالۍ کې ورکه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکا هره مسکا پر ځای وه او کله به چې په مبارکو شونډو باندې مسکا خپرېدله بیا به چاته مجال نه و چې د غلامۍ سر هغه ته ښکته نه کړي. الله رب العزت دې موږ هم په جنت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. الله رب العزت دې زموږ جړه او زموږ خندا د خپل رضا دپاره وګرځوي چې الله زموږ نه راضي شي. هغه جړه او هغه خندا نه چې د الله رب العزت د غضب او د لعنت سبب ګرځي. نو قدرمنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ. خلاص شو د تورو تاریکونه انسان د مستبدو د ظلمونه انسان شورا ژوندی لاندې تر پښو انسانیت هم د ژوندو د ښخېدونه انسان چې محمد آخر زمان شو پیدا نور د الله عظیم شان شو پیدا چې محمد آخر زمان شو پیدا نور د الله عظیم شان شو پیدا روخان المربو استوا شو کله څرګند چې مصطفی شو عجیب وحشت و